سلامونه نیکې هیلې احترامات. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری فدا زرمتای. هیله له ګرانو هېوادوالو چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او د عزت په کالیو کې پټ یاست. لکه څرنګه تاسو ته بهتره معلومه ده په متحده عرب اماراتو کې جنرال کونسل عبدالصمد افغان صاحب د استقلال د ازادۍ د سلنې کلیزې په ویاړ باندې دلته یوه غونډه چمتو کړې ده او ټول افغانان یې راغوښتي دي. نو په دغه غونډه کې موږ هم ګډون کړی دی. د دغې غونډې ټولې برخې تاسو باندې له موږ سره اوسئ. زه یوسف فدا زرمتایل تاسو سره یم. نو راځئ چې دغه انځورونه او دغه ښکلاګانې نږدې در باندې وګورم. خو زمونږ پیج زمونږ صفحه ستاسو غږ مه هېروئ. راځئ له ما دا پښتون او هزاره دا ترکمنو دا تاجکو هم ګران دوستانو له ما سره زما همیشنی همکار ملګری دوست ځوان بینالرجدا هم ولاړ دی چې دی هم په دغې تخنیکي چارو کې یا دلته په کنسلګري کې یا په دغې غونډه کې ډېر رول لوبولی دی. لکه ډېر خدمت کوي د افغانانو دپاره د ځوانانو دپاره او زما خو همیشنی همکار دی. نو له ده نه یو څو خبرې. جدا صاحب څنګه خوشحاله یې نن څنګه احساس کوئ چې دغه افغانان دلته راځي داسې یوه د استقلال په د غونډه جوړه شوې ده د سلمې کلیزې په ویاړ څومره خوشحاله یاست؟ نو خو ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. خصوصا افغان صاحب نه ډېره مننه کوو چې زه په متحده اماراتو کې د افغان ملت ته یو داسې چانس برابر کړی دی چې موږ پر دې هیواد کې هم خپل وطن خپلواکي دلته لمنځلی شو او موږ ته زمینه برابره کړې ده. نو نن ډېر د خوشحالۍ ځای دی ځکه چې په زرګونه افغانان راغلي دي. او جدا صاحب تاسو په دې کې ډېر رول دی ځکه چې دغه مسافر دپاره تاسو ډېر خدمت کوئ ډېرې هلې ځلې کوئ. اکثریت خلک دلته چې راځي یا نوي وي یا کوم مشکل ورته هغه تاسو هر شی ورته اسان کړي دي. موږ خپله هڅه کوو دا چې موږ دومره صلاحیت بیا هم نه لرو خو خپله هڅه کوو که نه چې ملګري یو دوست هغه مشکلات چې دوی لري موږ یې رفع کوو. موږ په واسطه چې رفع کېږي هغه موږ کنسولیټ ته هم ځو افغان صاحب ته هم وایو د افغان صاحب د کنسلګرۍ همکارانو ته هم وایو چې هغه بیچارهګان دي غریبان نوي وي د دې اصولو سره بلد نه وي. موږ خپله هڅه کوو چې دوی سره مقصد خپله همکاري وکړي. نه د ستایلو یې ډېره زیاته مننه جدا صاحب. الله مو خوشحال لره. انشاءالله جدا صاحب زموږ سره دی او د موسیقۍ برخه او دغسې نور دا لرغوني اثار به تاسو په دې ویډیو کې به تاسو ډېر خوندونه او ډېر رنګونه وګورئ د افغانستان رنګونه. نو له موږ سره اوسئ. ډېره مننه جدا صاحب. دا پښتون او هزاره دا ترکمنو دا تاجکو وان سرا عرب گوجردی پامیریان نورستانیان براهوی دی قزل باشدی ایمان خون پشیان دا حواد بدل سلیگی المر پشن آسمان پسینه کې د اسیابا لکه زوی جاویدان نوم د حق مو د رهبر وایو الله اکبر وایو افغانستان دے دا عزت دے ہر افغان دے خور دے سولی خور دے تھوری ہر بچائی قہرمان دے دا وطن دے تولو کور دے دا بلوچو دا ازباکو دا پښتون او هزاره دا ترکمنو دا تاجکو وان سرا عرب گوجردی پامیریان نورستانیان
ویدی قزل باشی نیما خون پشیان دا هواد بدل زلیگی لکل مر پشن آسمان پسینه کی دی اسیابا لکزوی بیا هم ګرانو دوستانو قرار راورسېدو چېرته چې دغې غونډې ته د افغانستان نامتو سندرغاړي او نامتو هیروګان اکټران راغلي دي. دغسې د هېواد نامتو سندرغاړی چې په نن سبا وخت کې ډېر زیات مینوال پیدا کړي دي په دغه سندره باندې چې و غازي امان الله. نو د سندرو بادشاه جاوید امرخیل راسره دی، د هغې سره به هم یو څه خبرې وکړو او تاسو له موږ سره اوسئ. ګرانو دوستانو هیله لرم چې ټول به خوشحاله یاست لکه څنګه چې دلته د استقلال د ورځې په مناسبت باندې د افغانستان د سلمې کلیزې په ویاړ باندې جشن استقلال جوړ شوی دی د جنرال کونسل عبدالصمد افغان له طرف نه د هېواد نامتو سندرغاړی چې په ډېره ښکلا یې موسیقي ته ورکړې ده، ډېر یعنې موسیقي ته یو د موسیقي اتل دی. نو امرخیل صاحب راسره دی. امرخیل صاحب ستړي مه شئ، ښه راغلاست. تاسو ته ښه راغلاست وایم خپل پروګرام ته چې دبۍ ته راغلی، مسافرو ته راغلی. څومره خوشحاله یې چې د افغانستان په سلمې کلیزې په ویاړ دا شکلونه اوسنی حکومت په دوره کې د سوداګرۍ استعمال څخه چې څه واخلي امرخیل صاحب یوه پوښتنه هم باید وکړو چې د پوښتنو ځای نه دی چې د ستاسو سندره ډېره وړه وي، خلک یې په دې ارمان باندې وي چې لږه نوره هم زیاته وایي، په دغه کې څه علت دی؟ دا علت نه لري، فقط زما موخه دا وي چې پیغام ورسوم. رسول به دا ډېر اړینه ده چې پیغام ورسوي او امرخیل صاحب باید څنګه سندرې ووایي چې دی خوشحاله وي؟ په کوم حالات کې کومه چې معنویات سندره چې نه هغه څه چې زموږ تاسو ټولو مشترک شیان دي هغوی ته سندرې وایم. ځکه چې هنر دی هم داسې یوه وسیله چې دې خبرې باید وکړي. ډېر ښه. زه په غالب خوشحاله یم چې کله یو ارزښته سندرې وایم هغه زما ماشاءالله هغه ستاسو ارزښت او هغه مینه خو ټولو هېوادوالو ته معلومه ده. په کوم وخت کې د ډېرو خلکو مینه در سره پیدا شوه؟ د دې همت څه دی؟ سترګې رنګینه ما وایم خدای په خیر وکړي رنګینه ما وایم مینې کور او نن به کومې سندرې امرخیل صاحب تاسو وړاندې کړو؟ شاه غازي امان الله خو به بیا هم ګران دوستانو د موسیقۍ د برخې یو بل نوموړی سندرغاړی جانان خیال را سره دی چې همیشه یې ښکلې او د وطن د جګو غرو سندرې ویلې دي. او خیال صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو دغه غونډه کې د ګډون دپاره. مننه کوم ژوندی اوسئ زلمتي صاحب، خدای دې تاسو خوشحال لري. نو بیا هم د لوی افغانستان په ویاړ او د لوی افغانستان په هیله باندې یقینا ډېر خوشحاله یم چې دلته ډېر افغانان وینم. دا صاحب ستا په شمول باندې ښایسته ښایسته ګلونه سندرغاړي وینم لکه جاوید جان امرخیل ستا ورسره مخکې مرکه وکړه. نو یقینا ډېر زیات خوشحاله یم. ډېر ښه. او نن به کومې سندرې وایې؟ د وطن سندرې به وایې؟ او نن خو مې ترانې چمتو کړې دي، د وطن ترانې مې چمتو کړې دي. څه مخکینو سندرغاړو ویلې هغه مې چمتو کړې، څه مې نوې جوړې کړې. ډېر ښه. نو هیله ده چې بس بیا د موسیقي سره سره یې د لیدونکو سره وتشریکوي، هغه نو ستا ډېر ښه انشاءالله. ولې نه؟ او بل که دا راته ووایي چې تاسې
څه پیغام لرئ د وطنوالو ته لکه نن چې موږ تاسو دغه ورځ ډېره په خوشحالۍ لمانځو په خارج کې لمانځو که داسې ورځې موږ په خپل وطن کې ولمانځو څومره د خوشحالۍ احساس به کوئ او تاسو څه پیغام لرئ دغه هېوادوالو ته په لنډ ډول که څه هم دا پروګرام شروع کېږي تاسې هم مصروفوي خو په لنډ ډول خپل نظر مننه کوم زرمتی صاحب هېوادوالو ته زه دا پیغام لرم چې هېوادوال د خدای وکړي چې ټول په یو اتفاق سي د بې اتفاقي نه د جنګو نه د جګړو نه د دې نه څه نه جوړېږي دا ورته پیغام لرم چې ټول باید په یو اتفاق سي په یو ټغر راټول سي څو لوی افغانستان جوړ سي او لوی افغانستان لکه څنګه چې لوی افغانستان د همداسې د امن علاقه وګرځي تر څو خارجان موږ ته راځي او موږ کې داسې غونډې کوي او موږ سره غونډې خپل وطن کې ولمانځي موږ به ډېر خوشحاله یو. ډېره مننه خیال صاحب مننه خوشحاله اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړئ.